بدکاری باندې روزه ماته کی د بدکاری د پاره روزه ماته کی د الله د اسمان د ټول فرشتو د پرده باندې لعنت دی در روان کال تر دا غیر وزې پرې پرده د الله لعنتونه وري د الله او دای کمړ سو اېڅ یو نیکی به داسې جوړه نسی چې دی جنت لره بوځي دی به جهنم لره ځي چې کله یو سړی راولاړ سي چش وکړي په روزه کې بدکاري وکړي یا د بدکارۍ دپاره روزه چې د هغه پرېږدي دا خو د اولې شپې دي وروره چاته شپې په لاس کې دي څوک وختي لمانځه لره راسي پس له 10 ورځو د 15 ورځو بیا دکانداران په خدای قسم که دا معلوم کړي چې دا هغه د اولې روزې مسلمان دی آیا که دا کافر دی بیا به بنګړي شروع کیږي بیا د بیماب د زنانو د لاسو نکریزې شروع کیږي بیا به دا خلک تراویح پرېږدي په 6 ورځو کې تراویح وکړي تو اس اللہ خطابہ سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ خطابہ سے نعوذ باللہ دین و اسلام خطابہ سے نعوذ باللہ او که د خدای بیچارگان ملایان خطابہ سے دا خبره نخلاصیږي ما 3 ورځې تراویح وکړلې ما 6 ورځې تراویح وکړې بس نه دا خبره نه ده قطعا به نه کوي قطعا د دې خبرې اجازه نشته بالکل بیا چې روزه بیا به هغه زنانې هغه ښځې ته څه ووایه ته څه ووایه ته په دا نه خبر چې د قیامت په ورځ چې دا کوم چا د ښځې غږ اورېدلی د ښځې دکانداران نه دي دا د خور د مور په تورې مه خطاوځئ که صوفیان یاست صوفیان درواغ وایاست که تبلیغیان یاست تبلیغیان درواغ وایاست که ملایان یاست ملایان درواغ وایاست دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی اور دې سړی ونه سوځي دا نشي کېدلی چې اوبه دې سمندر دې سړی ډوب نه کړي دا نشي کېدی چې سمندر ته سړی ورلاسي نون دې نشي دا نشي کېدی چې د پردي نامحرم سره خبرې کوي او ته ورته خورې دغسې خور ده لکه هغه د کور یا ولې خلک خطا باسي ولې دوکه کوي ولې چل کوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دا چې کوم عذاب تا ته میلاویږي ته به وایې یا الله کشکې مې صرف ویلې کړي وای صرف دا په غوښ کې اچولی وای کله کله هغه ژړ تیل سړی ګرم کې بیا په غوښ کې واچي څونه سړی وغورځي لږ ګرم یې دا صرف مې ولې کړی وای په غوږو کې مې اچولی وای ډېر ښه و تر دې چې ما د زنانو سره خبرې کولې وای موږ څه وکړو مجبور یو نو بس ما درته ویلې وه هلک راغلو مولوي صاحب ډېر مجبوره بیخي ډېر مجبوره بدکاري راسه وشي نو الله ما ته جهنم راکوي ولې